همونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړه د صحت او د عافیت جامې پر تن ولرئ. دا د زه عزیز هجران او د پکسل لاب د کورس په درېیمه ویډیو کې در سره حاضر یم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ او دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، موږ پرون تر دې ځای پورې کار کړی و. په دوهمه ویډیو کې موږ تر دې ځای پورې را رسېدلي وو چې نن به د دې ځای نه وروسته په دې نور اپشنونو باندې کار کوو. دوستانو، نو راځو چې ما نه ځای هم غلط نشي چې کوم ځای پورې موږ کار کړی و. نو غالبا فکر کوم چې موږ تر دې ځای پورې کار کړی و، ځکه دغه لیکنه کږول تاسو ګورئ دوستان چې د سکرین په مخ باندې موږ په دې باندې دغه لیکنه کږه کړې ده. تاسو وګورئ. نو اوس کولی شو چې د دغې په واسطه باندې موږ دې ته طرفونه ورکو او یو خوا بل خوا ته دا موږ ویسو. په دغه سره دوستانو موږ کولی شو چې دې ته فاصله ورکو په منځ کې. ګورئ دوستانو، راځم دلته زه په دې باندې دلته ګورئ په دې سره به موږ سره دغه خط فاصله پیدا کړي دې خوا، یعنې دا به موږ سره څنګه شي وخوځېږي. دا ګورئ دوستانو، دلته په دې لیکنه باندې مکمله لیکنه کږېږي او که چېرته موږ په دې جملې باندې کلیک وکړو نو موږ سره به دا جمله منځ کې مسافه پیدا کړي. دا وګورئ دوستانو، څومره مسافه چې تاسو غواړئ هماغومره اندازه کې به دا تاسو ته باره جوړ شي. ګورئ، زه اوس ورته دومره اندازه ورکوم دوستانو چې دا باید ما سره په دومره اندازه کې پاتې شي. راځم په دې باندې بېرته کلیک کوم په ټیک مارک باندې، دا به ما سره په همدغه ډیزاین کې دلته صرف شي. دا بل آپشن چې دوستانو تاسو ګورئ دا هم د فاصلې ورکولو دی. په دې سره هم دغه لیکنه چې کوم ده فاصله اخلي. دې سره نو دی چونکې اوس هلته بل فونټ نه لري نو ځکه دا یې مخکې نه ځي، ځکه موږ په هغه لومړي آپشن کې دې ته دغه فاصله ورکړی و همدومره، نو ځکه دی نه اخلي بل هغه فاصله نوره. راځم دلته په دغې بل آپشن باندې کار کوو نن چې دا د دیوال په نوم آپشن دی چې دې سره موږ کولی شو دوستانو چې دغې لیکنې ته سوری ورکړو دیوال غوندې. ګورئ، زه په دې کلیک کوم، راځم دلته په دې باندې دا آپشن دې خواته راوړم. دلته به زموږ مخې ته رنګونه راشي دوستانو چې تاسو کومه څه رنګ غواړئ چې د دې سوری لاندې ورسره راشي. دې لاندې چې تاسو وګورئ دلته د دیوال غټوالی، دلته وګورئ دوستانو دلته لاندې لیکل شوی د دیوال غټوالی. ته څومره غواړئ چې مثال دغه دیوال دغه سوری ته زیات کړي. ګورئ دې لاندې تاسو وګورئ دوستانو یو تور لیکه به په منځ کې را پیدا شي. ګورئ په دې غاړو کې تاسو وګورئ دوستانو دا چې څومره تاسو زیاتولی شئ هماغونه دا زیاتېږي. که هر رقم رنګ و رنګونه دلته چینجېږي دوستانو. دلته وګورئ که تاسو هر رقم رنګ ورته چینجوئ د دې ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه رنګ ورته چینج کړئ. دا وګورئ دوستانو څومره ښه ډیزاینونه پکې راځي چې هر رقم رنګ ستاسو خوښېږي تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. ګورئ دوستانو څومره ښه ډیزاینونه پکې راځي. زیړ رنګ هم خوښېږي، هر رقم رنګ مو چې خوښېږي. دا وګورئ سور، تور، سپین، کومه څه رنګونه چې تاسو خوښېږي چې لاندې په سیوري کې دغه بیکګراونډ شاته د دیوال په شکل کې راشي نو تاسو کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ. نو زه راځم دلته په دغې آپشن باندې کلیک کوم، دا به ما سره صف شي. دوستانو تاسو ولیدو چې دغې خط دننه په دې هغه کې غاړو کې تاسو وګورئ دلته موږ سره بل رنګ اضافه شو چې دې ته د خط دیوال ویل کېږي. دا بل فونټ چې تاسو وګورئ دوستانو دا بل آپشن دا د سایه ورکولو دی. په دې سره موږ کولی شو چې دغې خط ته سوری ورکړو. ګورئ دوستانو څومره لوکس راغی. نو دا وګورئ دې سره تاسو کولی شئ چې یو خط ته سوری ورکړئ. نو دې سره به دغه سوری دغه خط داسې د بیکګراونډ نه راووځي، داسې ډېر لوکس به ښکاره شي ورسره. نو دې ته هم تاسو کولی شئ دوستانو رنګ ورکړئ، خو دی دومره رنګ نه غواړي. ګورئ هغه رنګونه غواړئ کوم یو چې دې سره جوړ راځي. نو ګورئ دوستانو هر رقم رنګ چې تاسو خوښېږي
هماغه رنګ ورکولی شئ. نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم، دا هم زه پرېږدم چې پاتې شي ما سره. دا بل اپشن ګورئ دوستانو دا د داخلي سوری ده، داخلي سایه لیکل شوی په دې باندې. دې سره موږ کولی شو چې داخل د خط ته سوری ورکو. ګورئ دوستانو دننه داخل د خط ته موږ کولی شو چې کومسې رنګ زموږ خوښېږي هماغسې رنګ موږ ورکولی شو. ګورئ که ضعیفه کوئ خالي سور راولو که منځ کې ورسره جګري تور رنګ یې راځي. ګورئ دوستانو تاسو وګورئ څومره په لوکس راغی، په زړه پورې بیکګراونډ شو. راځم زه په دې ټیک مارک کلیک کوم، دا هم پرېږدم. دا بل اپشن وګورئ دوستانو دا د روښانتیا اپشن دی. په دې سره د دې خط دغه بیکګراونډ روښانه کېږي موږ سره. تاسو وګورئ دوستانو څومره لوکس ښکاري موږ سره. دا وګورئ که غواړو موږ دغه رنګۍ تیزه کړو کمزوری کړو داسې دا موږ سره دغه د سختۍ زیاتوالی لاندې لیکلی چاپېره رڼا ده. دې سره موږ کولی شو چې د دغې شاوخوا ته رڼا ورسره زیاته او کمه کړو. دا بل د سایې سختوالی دی. ګورئ دې سره سوری هغه جوړېږي. نو دې کې ډېر اپشنونه دي دوستانو. تاسو خپله چې کله پکې کار وکړو نو انشاءالله تاسو به ورباندې په دقیق ډول سره پوه شئ. راځم زه په دې ټیک مارک کوم. دا بل اپشن تاسو وګورئ دوستانو دا د کشولو اپشن دی. دې سره تاسو کولی شئ چې دغه بیکګراونډ کش کړئ، دې ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ. ګورئ دوستانو لکه د یو لوحې په شکل سره کولی شئ چې دې نه تاسو استفاده وکړئ. دا وګورئ دوستانو داسې کولی شئ چې لکه د لوحې شکل ورته ورکړئ. داسې دا به تاسو سره داسې ودرېږي، داسې چې هر رقم تاسو خوښېږي هماغونه اندازه کې دا تاسو جوړولی شئ. که په دې شکل سره وایي چې پاتې شي، که داسې پاتې شي، نو هر رقم چې تاسو خوښېږي دا تاسو جوړولی شئ دوستانو. ګورئ که غواړئ چې دا موږ سره داسې د یو لوحې شکل ځان ته غوره کړي نو کولی شئ چې دې باندې کار وکړئ. نو زه نه غواړم چې دا د ما سره د لوحې په شکل پاتې شي، زه غواړم چې دا لیکنه همداسې په دې بیکګراونډ کې ما سره سیده راشي. نو بېرته راځم په دې چلې په هغه باندې کلیک کوم بېرته. نو دا د کشولو اپشن و دوستانو. دا بل اپشن چې تاسو ګورئ دا د 3D شکل دی څرخول. دې سره به موږ ته دغه لیکنه ښکته او پورته په دې شکل سره تاویږي. ګورئ دا په هغه وخت کله چې موږ یو 3D شکل جوړ کړو ځان ته نو موږ کولی شو چې په دې اپشن باندې کار وکړو. په دې سره ګورئ دوستانو دغه لیکنه راسته او چپه کېږي. که تاسو غواړئ چې دا هم موږ ته د یو لوحې په شکل کې دلته پاتې شي نو تاسو کولی شئ چې په دغه شکلونو سره دا پرېږدئ. تاسو ګورئ دوستانو دا په کومسې شکل سره دغسې تاویږي را تاویږي. ګورئ که داسې راولئ او داسې راولئ هر رقم چې دا تاویل شي تاسو دا د 3D شکل د تاوولو اپشن دی دوستانو. دا بل وګورئ دوستانو دې کې لیکنه 3D لیکنه کېږي. په دې باندې به راشئ په دا اپشن به فال کړئ. دا به تاسو سره داسې شي دغه ډیزاین دلته به لاندې راشئ غټوالی. دې سره کولی شئ چې تاسو د دغې سوری غټ کړئ. ګورئ دوستانو لاندې شکل ته وګورئ، دې ځای ته وګورئ د دې لیکنې لاندې تاسو ته به ښکاره شي دا خط ګورئ د 3D شکل ځان ته اختیاروي. ګورئ 3D داسې لکه دا خط د یو قطۍ شکل ځان ته اختیاروي دوستانو. تاسو وګورئ څومره لوکس ښکاري. دې سره کولی شئ چې تاسو د دې 3D شکل څومره اندازه کې چې تاسو راوستی شئ هماغونه به دا تاسو سره په دې ډیزاین کې راشي. د دې دغه لاندې بیکګراونډ دوستانو موږ چینجولی هم شو. بیا دلته ورسره موږ 2 رنګونه ځای کوی شو. ګورئ که وغواړو موږ ورسره رنګونه ځای کړو، یو رنګ بل رنګ هر رقم رنګ چې تاسو غواړئ لاندې دې ځای کې تاسو ورته ورکولی شئ. ګورئ دوستانو دلته ورسره رنګ تیاره کېږي، دلته لیکلی تاریکي. ګورئ باندنی دیوال دی دا. نو دلته لاندې ډېر اپشنونه دي دوستانو. په دې سره ګورئ ښکته او پورته را چې هر رقم تاسو خوښېږي هماغسې ډیزاین کې دا تاسو کولی شئ چې راولئ. ګورئ دا دې سره تاویږي دوستانو. تاسو وګورئ چې کومسې تاسو تاوولی شئ هماغسې به دا تاسو سره تاو شي. دلته په دې باندې یو خواته او بل خواته څرخېږي دوستانو. تاسو ولیدو نو دا و د 3D شکل سیسټم چې تاسو ته در وړاندې شو. ګورئ دوستانو دې کې زه ډېر لاندې اپشنونه دي. تاسو وګورئ دې باندې هر یو باندې تاسو کار وکړئ په خپل لاس باندې، بیا به تاسو د دې په فرق باندې پوه شئ دوستانو.
راځم دا ټیک مارک کوم. دلته موږ سره یو بل آپشن دی د 3D سایه. دې سره کولی شو چې موږ دغه 3D شکل ته سوری ورکو. ګورئ دلته به موږ سره دغه 3D شکل لاندې سوری پیدا کړي. ګورئ که دا سوری موږ څومره اوږد کړو زیاتولی هم شو کمولی هم شو. چې هر رقم سوری تاسو غوښته دلته په دغه ډیزاین کې رنګ ورته انتخاب کړئ هماغه ډیزاین کې به تاسو ته دا پاتې شي. ګورئ دوستانو دا تاسو ولیدو څومره ښه ډیزاین دی دلته راغی. نو دې سره تاسو کولی شئ دوستانو چې دلته دې ته 3D شکل تاسو ورکړئ. دې باندې راځم ټیک مارک کوم. دا بل وګورئ دوستانو د لیکنې سوری دی. دې باندې که چېرته تاسو کلیک وکړئ نو موږ سره به دا د پاسیني لیکنې سوری چې دی په لاندې بیکګراونډ کې ښکاره شي. ګورئ دوستانو دغلته لاندې وګورئ تاسو ته به واضح معلوم شي. تاسو وګورئ د دغه پاسیني لیکنې سوری به موږ ته دلته راوغورځېږي لاندې په دې بیکګراونډ کې چې دې سره هم د خط یو ښایست ورسره زیاتېږي. که تاسو چېرته نه غواړئ بېرته په دې فالول آپشن باندې کلیک وکړئ دا به د منځه لاړ شي. راځم په دې باندې کلیک کوم دوستانو. نو دا و د نن ورځې د پښتو پکسل لاب د کورس درېیمه ویډیو چې ستاسو مخې ته وړاندې شو. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. نو که چېرته دغه ویډیو مو خوښه شوه دوستانو تاسو دغه ویډیو در سره لایک کړئ تر څو نور دوستان هم د دې څخه برخمن شي او یو څه ترېنه زده کړي. نو زموږ ویډیو په همدې پای ته رسیږي. تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارمه. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اباد او سوکاله اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د تاسو څخه اجازت غواړم. د الله په امان ښه ورځ ولرئ.